سلامونه دوستانو، زه هیله کوم چې تاسو ټول به ښه وئ او د صحت په جامو کې به خوندي وئ. په تیره ویډیو کې مونږه د نفسیاتي ناروغو لامل په وجوهاتو باندې خبره کوله او هغه مو په نیمه کې پرېښې وه. دغه ویډیو د هغې تسلسل دی او په دې ویډیو کې هغه لاملونه، هغه وجوهات به مونږه کور کوو چې په لویانو کې ډیر مهم وي، ډیر ضروري. په لویانو کې د نفسیاتي ناروغو ټولو نه مهم فیکټر لامل هغه نشه ده. نشه‌یي څیزونه چې څومره هم دي، که چرس دی، که پوډر دی، که اپین دی، که آیس دی، که شراب دی، که سیګرټ دی، که نسوار دی، دغه ټول نفسیاتي ناروغي جوړولی شي. زه دا ویمه چې نشه‌یي څیزونه دا د نفسیاتي مرضونو مور ده، چې کومه هم نفسیاتي مسله ده، نفسیاتي بیماری ده، هغه امکان لري چې د نشو د وجې انسان ته جوړه شي. او بیا نن سبا زمونږ په ټولنه کې نشه دومره زیاته شوې ده چې اوس خو ماشومان هم په نشو باندې راوړېدلي دي. نو پکار ده چې د نشو نه کلکه ډډه وشي، چې څوک پې آموخته نه دي، خدای دې نه وکړي چې هغه په دې راواوړي، او کوم خلک چې پې راغوښتي دي او نشه استعمالوي، نو هغو ته درخواست دا دی چې اوس هم وخت تیر نه دی، دا نشې تاسو پرېښولی شئ ښه په طریقه باندې، په اسانه باندې، داسې په اسانه خو نه، خو البته چې کوشش وکړي د دې لعنت نه تاسو ځانونه خلاصولی شئ او په دې بدل کې ښه صحت موندلی شئ. د دې وروسته دویمه غټه وجه په لویانو کې چې نفسیاتي مرضونه جوړولی شي هغه سخت حالات دي. انسان سختو حالاتو سره چې مخامخ شي، نو بیا امکان لري چې هغه ځینې نفسیاتي ناروغۍ جوړې کړي. سخت حالاتو څه معنا؟ سخت حالات کورني هم کیدی شي، په رشته کې مسله، بچیانو سره لانجې معاملې، همدغه رنګې ټولنیز هم دا مشکلات کیدی شي، لکه د امن او امان مسله، بمونه دي، دماکي دي، بدامني ده، اغوا ده، بته ده. دا ټول سخت حالات دي چې نفسیاتي ناروغي جوړولی شي. د دې نه علاوه مالی مشکلات او همدغه رنګې ځینې جسمانی ناروغي، سختې جسمانی ناروغي لکه شوګر، بلډ پریشر، کینسر، دا هم هغه سخت حالات دي چې په انسان باندې راتللی شي او په نتیجه کې نفسیاتي ناروغي انسان جوړولی شي. راځو درېیمې وجې ته، هغه هم بېروزګاري ده. بېروزګاري که څه هم مالی مشکلات جوړوي، خو هغې سره سره داسې انسان وزګار وي او کار روزګار یې چې نه وي، نو سوچونه، فکرونه هغه پې زیات وي او دا امکان ډیر لري چې هغه نفسیاتي ناروغي جوړې کړي. څه هم که د روزګار موقع جوړول دا د سرکار کار دی، خو تر څه حده پورې مونږ خپل هم کوشش کولی شو چې ځان وزګارولو ته، فارغولو ته ورنکو، ځانونه څه ناڅه کې مصروفه ساتو. چې مصروفه یو نو بیا به امکان کم وي چې مونږ د نفسیاتي ناروغو سره مخامخ شو. همدغه رنګې دوستانو، نن جدیده زمانه کې د نفسیاتي ناروغو یوه بله مهمه وجه هغه د وخت کمی ده. نن زمانه جدیده شوه، موبایل راغلو، ټکنالوژي راغله، ګاډیانې دي، جهازونه دي، انسانان یو بل ته سره نږدې کړل، خو بدقسمتۍ نه لرې خلک درته نږدې شول، خو نږدې خلک درنه لرې شول. تا ته به د امریکې، یورپ دوستانو سره د تعلق ساتلو وختي، خو خپل مخامخ مرګري ته به 15 منټه وخت نشي ورکولی، خپل بچو ته به 10 منټه وخت نشي ورکولی، یا همدغه رنګې خپل صحت ته به نیم ساعت وخت هم نشي ورکولی. 24 ساعته تیر شي، 24 ساعته کې نن انسان نیمه ګنټه وخت هم خپل صحت، خپل ځان دپاره نه لري چې ورله ووایي چې پلانیا د 24 ساعته کې کوشش کوه 1 ګنټه 2 ګنټې دا ته خپل ځان ته ورکوه، نو
هغه به وایي چې ډاکټر صاحب وخت نه لرم. نن که ته دا وخت خپل ځان ته نه کې ور نو یقینا کال 15 بعده به دغه وخت په ناروغیو په بیماریو کې به یې تېروې او هلته به تا نه ضایع کېږي. نو ښه دا نه ده چې نن ته دا وخت خپل ځان ته ورکړې او وروستې د ناروغیو د بیماریو نه پې بچ شې. دغه ګنټه 2 ګنټې وخت په کار ده چې مونږ ورزش له ورکو، ښه ورزش وکړو او ورزش سره سره خپلو دوستانو عزیزانو هغو ته وخت ورکو، هغو سره چېرته سیل له چکر له لاړ شو، یو هوټل کې روټۍ موټۍ ورسره وخورو، یو بل پروګرام جوړ کو او یو ښه ساعت ورسره تیر کو. نو په دې طریقه باندې د نفسیاتي ناروغونو تاسو خپل ځانونه او خپل ملګري بچ ساتلی شئ. نو ملګرو د ویډیو کتلو یو جهان مننه. زه په اخره کې بیا یو ځل په دې خبره تکرار کوم چې د دې ټولو لاملو وجوهاتو مور هغه نشه ده، نشهیي څیزونه دي. کوم ملګري چې نشه کوي پکار ده چې د دې نه ډډه وکړي، د دې نه نفرت وکړي، د دې نه ځانونه راوباسي. وروسته به بیا ډېرې مسلې مشکلات ورته جوړ وي او بیا به یې پرېښول هم ګران وي. د ویډیو کتلو یو جهان مننه. په دې هیله چې تاسو یې مخکې د نورو سره شریک کړي څو چې ډېرو پښتنو ته دا پیغام ورسیږي او د دې نه ګټه او فایده واخلي. مهرباني.